سلامونه قدرمنو سوشل میډیا او نړۍ فیسبوک یوټیوب چینل او پښتون قدرمنو پښتون له وختونو راځي بند خله روزل سوی دي د تو ویل سوی دي چې پټه خله عبادت په پښتنو کې نن هم خندا ګپی بانډارونه ډول دریا دا ناروا عمل ګڼل کیږي تر دا پرونه ورځې پوري پښتون له موبایل لري ساتل سوی ورته ویل سوی چې موبایل استعمالول ګناه تلویزیون ټي وي دا خو زموږ لپاره ګناه پښتون خپل دماغ هم نسو استعمالولی په خپل مرز کار هم نسوی کول پښتون پابند دی چې دی به د نورو خلکو په نظریو ځي چا چې موږ ته لار راښوولې دي په کتابو کې په هغه لار به ځو هغه لار به منو نو قدرمنو پښتون هېڅ کوالټي سکیل نه لري داسې قابلیت نه لري چې هغه جهان نړۍ متاثر پښتون سره دا قابلیت نشته چې دا خپل پښتون ورور متاثر کړي له پښتانه خپل پښتون ورور کلیوال همسایه تربور خوابدی دی نو چې تربور ورور همسایه تا نه ګوري نړۍ به تا څنګه وګوري جهان به تا څنګه وګوري ته به انګریزان نور قومونه څنګه متاثره کوي په خپلو خبرو په کړو وړو د پښتنو په سوشل میډیا لوی کمال دا دی چې هغه موږ ته رالیږي جمعه مبارک هفته مبارک روزه مبارک سلام راولیږي هر سهار موږ ته ولیږو چې وعلیکم سلام یا موږ یو بل ته دعاوې لیږو نور په پښتانه کې یوه کوالټي نشته یو شی نشته د پښتانه دماغ د سوشل میډیا د یوټیوب او د فیسبوک نه دی او نه په پښتانه کې داسې کوالټي شته د قابلیت شته چې هغه په سوشل میډیا باندې یو څه ښکاره کړي یا د خبره څوک واوري پښتانه کام د ټول پښتانه کام ترجمانی د دې سیاسي مشران سیاست پوهان شاعران دانشوران لیکوالان او نور پوه عالمان کوي نو پښتون چې دوی پټه خوله ژوند کوي پټه خوله زندگی کوي کاروبار کور بس دغه د زندگی په دې وجه باندې نو د پښتانه چې د یوټیوب چینل هم ناکامه دی فیسبوک پیج هم ناکامه دی پر سوشل میډیا دی ناکامه دی له د سره سکیل کوالټي قابلیت نشته هندوستان چې ولس ډیر زیات دی یو نیم عرب آبادي لري دی اکثر چینلان لري او دا چینلان ډیر کامیاب دي ولې دی خبرې کوي ګپې کوي بانډارونه کوي ډیر ودی ته په سوشل میډیا باندې ډیر مواد شته په دې پابندیان نه نو هندوستان هر میاشت په عربونو ډالر راوړي لبارسه خپل وطن ته خپل معاشي حالت باندې برابري داسې پاکستان هم په ماهانه په میاشت کې په کرورونو ډالر راوړي دغه د پنجاب سیمه او د صوبه سند سیمه د پښتنو سیمه کې چې دی هغه چینلان نه کامیابه کیږي ولې پښتانه سوشل میډیا ګوري نه که پښتانه په سوشل میډیا ځان کامیابه کی خولې آزاد کی بانډارونه وکړي ګپې وکړي قابلیت په ځان کې راولي نو پښتون به هر کور ته به $10 $2000 $3000 تر $10,000 به هم ورته راځي نو داسې به د دې معاشي حالت برابر سي هر پښتون کور به په پښو ودرېږي نو قدرمنو ما هغه اسباب بیان کړ دی ما ته وایي پښتانه ما ته چې موږ ولې یوټیوب چینل نه کامیابه کړي زموږ پیجونه ولې نه کامیابه کړي نو دا سبب دی